په جلال آباد کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت باثباته ساتلو ته خلک خوشاله دي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي عمران او ګلاب مل وایي د افغانیو په باثباته ساتلو سره او د ډالرو د بیو په ټیټېدو سره د اجناسو په قیمتونو کې ښه والی راځي او په دغه برخه کې د امارت اسلامي هڅې د ستایلو دي. د ډالرو په مقابل کې افغاني چې دی ماشاءالله ارزښت یې بیخي ښه سوی ده پخوا په نسبت باندې او دا زموږ په خلکو عوامو خلکو ته تجارانو ته هېواد اقتصاد ته ډېر ګټه رسوي او څومره چې دا ډالر زمونږ کته راولېږي او افغانۍ بره ځي دا زمونږ د وطن پیشرفت دی او د افغانۍ بیه هم لوړېږي او خلکو دپاره خو چې ډالر څومره ولېږي ګټه یې دا ده چې وړه غنم غوړي هر څه چې دي دا مخ په کته راولېږي. اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا ډالر کته کړي دي او افغانۍ سطح یې څه نه څه جګه کړې ده. په همدې حال د اقتصادي چارو کارپوهان هم د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره د اسلامي امارت مطلق دریځ او عملی اقدام ستایي او وایي بهر ته د ډالرو پر قاچاق مطلق بندیز د دې لامل شوی چې افغانیو خپل ثبات ساتلی دی. په جلال آباد کې د روخان پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو یو تن کارپوه تاج محمد تمکین وایي بهر ته د ډالرو پر قاچاق بندیز هیواد کې د افغانیو تقاضا زیاتوالی او له بهر څخه ځینو کورنیو سره مرستې هغه لاملونه دي چې د افغانیو ثبات ساتلی دی. په افغانستان کې اوس مهال د حج تاویلیانې په افغانیو باندې شوي چې تقاضا افغانیو ته زیاتوي. همداشان د بهر هیوادونو څخه د افغانانو خپلو فامیلونو ته د پیسو رالیږل چې دا هم د افغانیو په تبادلوي ارزښت باندې ثبات لري. د اوسني نظام له خوا نه د ډالرو په قاچاق باندې مطلق کنټرول او همداشان مخنیوی د دې باعث شوی چې داخلي اسعارو ته تقاضا زیاته شي او همداشان د بهرنیو اسعارو باندې د راکړې ورکړې مطلق بندش د دې باعث شوی ده چې د افغانیو تقاضا زیاته شي او د نورو اسعارو پر وړاندې باندې تبادلوي ارزښت باثباته وساتل شي. د تمکین په خبره په بازار کې د افغانیو ثبات د خلکو د ژوند سره مستقیم اړیکه لري او هر څومره چې افغانۍ باثباته وي په هماغه کچه به د اجناسو نرخونه ثابت وي. د افغانۍ د ثبات یو ګټه خو دا ده چې د دې سره په داخل کې د قیمتونو یا د بیو ثبات رامنځته کیږي او همداشان هغه کسان چې ثابت عاید لري کولی شي چې په خپل ثابتو معاشاتو یا په خپلو ثابتو عوایدو باندې ډېر څه ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د امارت اسلامي په راتګ سره د دوی د سمې اقتصادي پالیسۍ له امله افغانۍ د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ثبات ساتلی دی.